ومن یبتغي غیر الاسلام دینا او څوک چې طلب کی ځان دپاره د اسلام نه پرته بل دین فلن یقبل منه د ده نه به هغه قبول نشي. یو معنا ده. بله معنا دا ده چې د اسلام نه پرته بل دین څوک ځان دپاره طلب کی د هغه نه به فلن یقبل منه شیء من العبادات، یو عبادت به هم ترې قبول نشي. ځکه چې دین بل قبول کو نموز و روژه خو نه قبلي، دي شی نه قبلي، نیکی نه قبلي، خیرات صدقه نه قبلي. وهو فی الاخرة من الخاسرین، او وی به دی په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه. هر دین، هر عقیده، هر فکر اسلام نه پرته چې چا غوره کړه، که دا غربي مرداره پلیته دیموکراسي غوره کړه، که کمونیزم یې غوره کړه، که امریکایي نظام یې غوره کړه، که د هندوانو یې غوره کړه، که د چینیانو یې غوره کړه، که عقلګرایي غوره کړه، که لیبرالیزم یې غوره کړه، که سرمایه‌دارانه نظام یې غوره کړه، هره طریقه چې چا د ژوند تېرولو دپاره غوره کړه الله یې نه قبلوي او دی به آخرت کې د تاوان. الله یوه لاره انسان دپاره غوره کړې چې هغه اسلام دی. عقیده کې، عمل کې، اخلاقو کې، عباداتو کې، اقتصاد کې، معیشت کې، اجتماعیت کې، سیاست کې، قانون کې، تجارت کې، زراعت کې، په ټولو ژوند ټولو برخو کې تا ته چې د ژوند کومه برخه ښکاري هغې کې د الله قانون شته، په همغه طریقه به روان. که بیا کوم ځای کې الله تا ته اختیار درکړی او د قانون سازۍ، نو د قرآن سنت رڼا کې قانون سازي کوه که نه، هغې نه الله ته منع کړی. خو د ژوند کومو برخو کې چې ته ژوند کې نو د الله قانون پکې شته، هغې نه بغیر چې تا بل شی ځان دپاره غوره کړ الله یې نه مني او دا کفر دی. کیف یهدی الله قوما، څنګه به الله هدایت وکړي یو قوم ته کفروا بعد ایمانهم، چې کفر یې کړی پس د ایمان خپل نه، وشهدوا ان الرسول حق، او ګواهي کړې وه چې پیغمبر حق دی، وجاءهم البینات، او راغلي و دوی ته ښکاره ښکاره دلیلونه. والله الله لا یهدي القوم الظالمین، ظالم قوم ته الله هدایت نه کوي چې کفر باندې اصرار کوي. په دې خبره پوه شو که پوه نه شو؟ تا ته اسلام معلوم شو، دین معلوم شو، ته اوس کمونیزم پسې ځي. تا ته اسلام معلوم شو، دین معلوم شو، ته اوس امریکا دین پسې ځي. په دې خبره باندې پوه شو؟ دا ته الله نه پرېږدي. هو امریکا سره ښه تعلق ساته، مناسب کوم چې شریعت موږ ته ښودلی. روس سره الله دا موږ ته نه دي ویلي چې ټول دنیا پسې کوتک واخلي. تعلق به ساتئ، رابطه، ملاقات، ناسته پاسته، خبره، کوم شیان چې ټول انسانیانو منځ کې مشترک دي هغې کې یو بل سره تعاون، دا پروا نه کوي. خو اته عقیده به یې تایي، اته دین به یې تایي. داسې به نه وي چې ښځه به یې تایي واک به یې امریکا سره وي، چې هغه ورته داسې پرتوګ ورته واغوندي او داسې پرتوګ ورته واغوندي. لور به یې تایي واک به یې امریکا سره وي، چې دې پوهنتون ته ولېږه هغې پوهنتون ته ولېږه. زه چې څنګه کوم زه خپله پوهېږم که نه، زما دین شته، هغه ماته لاره ښودلې که نه. ته به خپل واک یې د بل چا په لاس کې نه ورکوې، خپل عقیده به د بل چا په لاس کې نه ورکوې، خپل اولاد او لور او بچی به د بل چا په لاس کې نه ورکوې. نور سیاسي تعلقات، روابط، تګ راتګ، ناسته، دا پروا نه کوي. بعضې خلک فیسبوکونو کې د خلکو عکس اچوي، دا نجیب دی شوروي سره ناست دی. نو ناست نه وی، کېناسته خو پاچا، دا اشرف غني دی فلاني سره ناست دی، خو کینی به پاچا دی. دا حکمتیار صاحب دی جنرال حمید ګل سره ناست دی، خو کېناسته به نو د روس خلاف جنګ یې کو، حمید ګل سره به نه وی ناست، خو کېناسته به نو. دا خو انساني ضرورتونه دي، دا پروا نه کوي. دا بېعقلي ده چې سړی دې باندې چاته بد وایي. اصل شا دی چې سړی خپل دین لاس نه ورنه کړي، خپل ایمان لاس نه ورنه کړي، خپله عقیده لاس نه ورنه کړي، خپله ازادي لاس نه ورنه کړي، خپله خودي لاس نه ورنه کړي، خپل حریت لاس نه ورنه کړي. خو موږ انسانان یو، په دې دنیا کې ژوند کوو، کافر سره به هم کینو، مسلمان سره به هم کینو، هندو سره به هم کینو. خو چې موږ خپل دین، ایمان، عقیده، اخلاق دا د لاس نه ورنه کړو. په دې شیانو کې چا پسې بدي ویل پکار نه. زما ډېره خندا راځي. ښه هغه دی د افغانستان پاچا دی، مشر دی، یا اختیار یې لږ دی یا ډېر دی، خو شوروي سره به نه کیني. څنګه به نه کیني؟ کیني به که نه. نبي علیه السلام، صحابه، هغه ټول ناست دي، یهودیانو سره، نصاراو سره، مشرکو سره مذاکرات یې کړي، خبرې کړي، صلح یې کړی، جنګ یې کړي، معاهدې کړي. دا پروا نه کوي. په دې نه څوک کافرېږي، نه ته دین ځي نه ته ایمان ځي.
و چې د هغه دین ومني، د هغه عقیده ومني، د هغه نظریه ومني، د هغه سوچ ومني، د هغه قانون ومني، هغې ته موږ بد وایو، هغه صحیح نه دی. وشهدوا ان الرسول حق، گواهی وکړه چې رسول حق دی. وجاءهم البينات، او راغلي دی ته بینات. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نه کوي ظالم قوم ته، کوم قوم چې په کفر اصرار کوي. اولئک جزاؤهم، اولئک دغه خلق جزاؤهم د دې جزا دا ده ان علیهم لعنت الله، او بخي ان علیهم لعنت الله، چې په دې باندې به د الله لعنت، والملائکه او د ملائکه والناس اجمعین، او د ټولو خلقو، خالدین فیها، دی به همیشه په دې لعنت کې یا په جزا د دې لعنت کې. لا یخفف عنهم العذاب، سپک من کړی شي د دین عذاب، ولا هم ينظرون، او نه به ته بیا مهلت ورکول شي چې دنیا ته لاړ شي خپل ځان سم کی. الا الذين تابوا، مگر هغه کافران مرتدان بيدینان او ملحدین چې توبه وکي من بعد ذلك، پس د دین، واصله خپل عمل درست کی، بیا د کافرانو خبرې نه مني، دا غي رائے نه مني، دا غي دین او عقیده نه مني، نو دغه خلکو لپاره فإن الله غفور رحیم، الله غفور او رحیم دی. ان الذين كفروا، بشک کوم خلکو چې کفر کړی چې يهوديان دي په عیسی علیه السلام باندې، هغه نه دی منلی. بعد ایمانهم، پس د ایمان د دوی نه په موسی علیه السلام باندې. ثم ازدادوا کفرا، بیا کفر زیات کړ، یعنی محمد علیه السلام هم ونه منه. لن تقبل توبتهم، د دوی توبه به نه قبلیږي. واولئک هم الضالون، او دوی چې دي ګمراهان دي. څنګه توبه نه قبلیږي؟ توبه خو هر چا قبلیږي، یعنی د دې توبه به قبول نشي د ګناهونو نه، ځکه چې دوی کفر کړ. یو بله معنا یې ده او لن تقبل توبتهم عند الموت، د مرګ په وخت کې به توبه قبول نشي، که مخکې ویسته خو قبلیږي. دریم تعبیر دی چې دوی ته به الله د توبې توفیق ورنکړي. یو مفسر لیکلي لن تقبل توبتهم کنایة عن الموت على الكفر، دا کنایه ده د موت على الكفر، چې دا به په کفر مري. څوک به په کفر مري؟ کوم خلکو چې یو کرتا کفر وکړو، کفر یې وکړ پس د ایمان نه، یعنی اول ایمان راوړی بیا کفر وکړ، بیا یې ایمان راوړ، بیا یې کفر وکړ، دې نه یو ټوکه جوړه کړې. نو چا ویلي دې نه مراد یهود دي. ان الذين كفروا، کوم خلکو چې کفر وکړ په عیسی بعد ایمانهم، یعنی بعد ایمانهم بموسی، ثم ازدادوا کفرا، بیا کفر ښه ډېر کړ خپل چې محمد علیه السلام باندې وکړ، نو دوی ته به الله د توبې توفیق ورنکړي چې داخله خندي جوړه کړ. چا دا عام اغستی دی، عام یې داسې اغستی، کوم خلکو چې کفر وکړ پس د ایمان نه، ایمان یې راوړه کافر شو، بیا کفر ښه ډېر کړ. کفر ښه ډېرول نه مطلب دا دی چې د اسلام او د دین په مخالفت کې تر آخري حده پورې لاړل، هر څه یې وکړل چې څه یې د لاسه راتلل هغه یې وکړل. او دوی دپاره کوشش وکړو چې نبي په خپل مشن کې او په خپل رسالت کې په خپل کار کې کامیاب نشي، خو زور یې ولګاوه. نو دغه خلک چې دي لن تقبل توبتهم، د دې توبه به قبوله نشي، یا د ګناهونو نه، ځکه چې کفر کې، یا که د مرګ وخت کې دی توبه باسي نه قبلیږي، یا داسې خلکو ته به الله د سره د توبې توفیق ورنکړي چې دونه د غټه د اسلام دښمني کړې ده، باندې کفر کې به الله مردار کړي. اولئک هم الضالون، او دا خلک ګمراه دي. ان الذين كفروا، کوم خلکو چې کفر وکړو وماتوا ومړه شو وهم کفار، او دی کافرانو، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، نو قبول به نه کړلی شي په دوی کې د یو کس نه ډکه ځمکه سره، ولو افتدی به، که دی فدیه ورکړي په دې سرو باندې، دا ټوله ځمکه واخلي د سرو نه ډکه کړي، الله ته یې ووایي چې دا واخله خو زما توبه قبوله کړه، الله به یې قبوله نه کړي. دا هغه کافران دي چې د کفر باندې مړه شوي دي، کفر باندې مړه شوي، آخرت کې دی نه هېڅ شی الله نه قبلوي، نه به دی سره وي. اولئک لهم عذاب علیم، دغه خلک چې دي دوی ته شته عذاب درناک، وما لهم من ناصرین، او دوی لره نشته څوک مددګاران چې د الله د عذاب نه به اخلاص کړي. ښه، مخکیني آیاتونو کې دا ویلی شو چې کافران که د ځمکه د سرو نه ډکه کړي الله ته یې ورکړي، الله به قبول نه کړي او جهنم کې به الله داخل. اوس الله مؤمنان ته وایي ګوره زه خو د کافرانو نه دا ټوله ډکه ځمکه سرم نه قبلوم،
چې بیا په دې خوشې کړم او توبه قبوله کړم. خو تاسو نه خو لږ شی هم قبلوم کړ. نو تاسو د دې چانس نه او د دې فرصت نه استفاده وکړئ، د الله په لار کې ورکړئ. نو موږ ته الله وایي لن تنالوا البر، تاسو به ونه رسېږئ البر نیکۍ ته. لن تنالوا البر، تاسو به حاصل نه کوئ البر ثواب البر، د نیکۍ ثواب، د نیکۍ مقام او درجې ته به ونه رسېږئ حتی تر دې پورې تنفقوا مما تحبون، چې مصرف نه کوئ د هغه شیانو نه چې ستاسو سره محبت وي. تر څو تاسو مال نه مصرف کړی هغې پورې البر ته نه رسېږئ، د نیکۍ مقام ته نه رسېږئ. هغې پورې تا ته څوک نیک سړی ویلی نشي چې تش مونځونه کوې، ګاونډي دې وږی دی. دا یتیمان چې په دې کوڅو کې ګرځي، په دې ډیرانونو کې ګرځي، د دې پوښتنه به الله موږ نه کوي؟ چې موږ د سرمایه‌دارو خلکو نه به نه کوي؟ په زموږ د حکومت نه به نه کوي؟ تاسو مې وینئ که اوجګانې په شایي، مخونه یې تور تور، لاسونه یې تور تور، جامې تورې تورې. دا خو د الله مخلوق دی، په ستره جمې کې په دې ګرځي، په دې کوڅو کې. څوک ټیمان ټولوي، څوک کاغذونه ټولوي، څوک پلاستیکونه ټولوي. خو دې ټولنه باندې خو د دې حق دی، د حکومت باندې خو د دې حق دی. الله پې ایښی، الله پې باندې ایښی. نو الله وایي چې بر مقام ته به تاسو نه رسېږئ تر څو پورې چې کوم شی تاسو نه ډېر ځان دپاره نه خوښوئ، تر څو همغه مو هم د الله په لار کې نه ورکړه. کله به موږ داسې کړي چې خپل بوټان به م ویستي او چپلکو کې به تلي وو، او یو مسکین فقیر ته به همغه پښو کړي چې واخله چې ستا پښې تودې شي. کله به موږ داسې کړي چې خپل واسکټ به م ویستی او یو بېوزلي ته به م اغوستی چې زه دا ته واخله. کله به موږ داسې کړي چې خپله پګړۍ به م کته کړي، بل فقیر ته به م ورکړي. دا قربانۍ چې تر څو نه وي د خدای مخلوق باندې زړه د انسان درد ونه کړي او د خدای مخلوق باندې انسان رحم رای نشي، نو الله به موږ باندې سره رحم وکړي. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ځمکه کې چې څوک دي تاسو پرې رحم وکړئ، الله په تاسو رحم، الله به په تاسو رحم. وما تنفقوا من شیء فإن الله به علیم. هغه چې تاسو مصرفوئ د څه شي نه، نو الله په هغې باندې پوهې دی، هغه د الله علم کې دی. الله به د هغې اجر ورکوي، بدل به ورکوي، عوض به ورکوي، ثواب به ورکوي. یهودیانو چې د نبي صلی الله علیه وسلم کوم دا تعلیمات ورته پیش کېږي، دې برخه کې همغې سره بحث کېږي او د هغې غلطیو باندې الله ګرفت هم وکړه. عامیانو باندې موږ ته پروا نه کوي چې مال یې خورو که نه، د خدای عهدونه پټو، پروا نه کوي، پردونه مو شو. اوس هغې سره چې اصولي خبره پیدا نه شوه چې د نبي علیه السلام تعلیماتو باندې صحیح اعتراض وکړي، نو فقهي او فروعي خبرو ته دننه شو. نو ویې ویلې ته څنګه پیغمبر یې، دا ډېر شیان حلال ګرځولي چې هغه نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، یعقوب علیه السلام تورات او آسماني کتابونو کې هغه حرام او ته حلال کړ. فقهي اعتراضات شروع کړه. دا خو احکام دي، دې کې خو تغییر راتلی شي که نه، اگر چې دې خبره دروغ وه. اوس ورته الله جواب کوي کل الطعام کان حلا لبني اسرائیل. دا ټول طعامونه چې د محمد علیه السلام په شریعت کې حلال دي، نو الله وایي دا ټول حلال بني اسرائیلو ته، دا ټول حلال. الا ما حرم اسرائیل علی نفسي، مگر هغه چې حرام کړي و اسرائیل په خپل ځان خپله، من قبل ان تنزل التوراه، مخکې د دې نه چې تورات نازل شي. د تورات د نازلېدو نه مخکې اسرائیل څه شیان خپله په ځان باندې حرام کړي. اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام لقب دی، او بني اسرائیل یا نه د اسرائیل اولاد، اسرائیل د دې نه کو یعقوب. ان جناب خپله څه شیان په ځان باندې حرام کړي، یا مریض و، یا یې څه نظر ایښی و، یا ورته ښه نه و، یا نه خوښېدل، نه یې خوړل. هغې نه د یهودو وروستیو ملایانو دا فهم کړه چې دا به صحیح نه و، نو چې هغه نه خوړل. هغې کې یو د اوښ غوښه وه، یو د خرګوش غوښه وه، او د اوښ پۍ وې، او صافان و، د صافان غوښه وه. صافان څوک پېژني؟ صافان چې دی دا په شکې قدر یو شی دی، په فراه کې هغه طرف ولایتونو کې شته،
څوک ورته شیشګی وایي. نو دا شیان ځان باندې حرام کړي وو. یعقوب علیه السلام په خپله یا ورته غوښه ښه نه وه، یا خوښېده نه، یا څه نظر یې منلی ورشئ چې دا خبره د تورات د نازلېدو نه مخکې خبره ده. نو ځکه ورته وایي قل ورته وایه فاتو بالتورات، راوړئ تورات، فتلوها ویلولئ ان کنتم صادقین، که تاسو ریښتوني یئ. زه تاسو تورات راوړئ چې تورات کې دا شته چې دا الله په یعقوب علیه السلام حرام کړي و منې کړي. دا خو د تورات د نزول نه مخکې هغه خپله په ځان باندې بند کړي و، د هغه مسله وه. بیا چې یهودیانو ظلم او زیاتی شروع کړو نو الله پې څه شیان الله حرام کړو. هغه تکویني تحریم دی، یعنې دی د فقهاو د هغه په زړه کې الله واچو چې دا به صحیح نه. یو دغه یې واچول چې یعقوب علیه السلام په ځان بند کړي و، حرام نه و. یو هغه چې نور څه شیان یې واچول لکه شترمر، قانس، بته او د غویانو او د وزو وازه. دا تحریمات چې دی د استثناء په کتاب کې هم شته، د احبار په کتاب کې هم شته. دا په تورات کې خو نه و. اوس چې د استثناء د تورات په کتاب کې شته دی، نو یو یهودي ملاو ربي یهودا، نو د په دومه عیسوي پیړۍ کې یهودي شریعت او فقه تدوین کړی. نو دا پکې د لیکلي، دا پکې د لیکلي، خپل د ځان نه پکې لیکلي. په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو؟ نو الله وایي چې دې شریعت کې او مخکې شریعتونو کې د حرام او حلالو کې څه فرق دونه نه و. دا خو دوه وجوهات دي چې یهودي فقه کې او اسلامي فقه کې فرق راغلی. یو چې څه شیان یعقوب علیه السلام په خپله په ځان بند کړي وو او یهودیانو ملایانو دا وګڼله چې دا به شرعي تحریمات دي. یو هغه چې د یهودو د ظلم په نتیجه کې الله د هغې د فقیانو او د ملایانو په زړه کې دا واچول چې ګنې دا ناروا دي، ای په خلکو ناروا کړه. په دې خبره پوه شو که پوه نه شو؟ نو دا خو د عقوبت په شکل کې و، د عذاب په شکل کې و. نو دا به ولې الله په مسلمانانو به ولې حرام خو د عقوبت په شکل کې. دا مسله سوره نساء کې بیا راځي او سوره انعام کې بیا راځي. هلته به انشاءالله بیا ښه وضاحت وکړو. اوس چې ترجمه لږ مخکې لاړ شي خبرې. فمن افترا علی الله الکذب، نو څوک چې تړي الله باندې دروغ، من بعد ذلک، پس د دې نه، فاولئک هم الظالمون، نو هغه ظالمان دي. چې دا خبره واضح هم شوه، څوک بیا هم الله باندې دروغ تړي او وایي چې دا شیان د نوح علیه السلام باندې مرام و، آدم علیه السلام باندې مرام و، ابراهیم علیه السلام باندې مرام و، او دروغ وایي او تورات کې مرام و، دا ټول دروغ دي. دا فقط یعقوب علیه السلام نه خوړل، چا رواجه وه. قل صدق الله، تو ورته ووایه پیغمبره چې الله رښتیا ویلي. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، تاسو پیروي وکئ د ملت او د دین د ابراهیم چې هغه حنیف و، رامایل و د شرک نه، کفر نه، اسلام طرف ته. وما کان من المشرکین، او هغه نه و د مشرکانو نه. الا اول بیت، ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارک وهدى للعالمین. دا بل اعتراض. بل اعتراض دا و چې ته څنګه پیغمبرې چې بیت المقدس ته مونځ نه کوې او بیت الله ته مونځ کوې، او د بني اسرائیلو پیغمبرانو خو بیت المقدس ته مونځ کو، نو ته څنګه بیت الله ته کوې؟ تا قبله د پیغمبرانو د قبلو سره ولې هغه لري تفاوت لري؟ نو دا ورته ویلی شو چې ګوره دا خو هسې ته ډکوسله ولې. ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام نه 800 کاله مخکې تیر شوی، صحیح؟ بیا 4.5 کاله د موسی علیه السلام نه پس سلیمان علیه السلام راغلی. سلیمان علیه السلام بیت المقدس جوړ کړی. 800 او 4.5 12.5 کاله سلیمان علیه السلام بیت المقدس جوړ کړی. اوس چې موږ سره کم تاریخ دی، موږ سره چې اوس کم تاریخ دی، نور که الله ته او د الله رسول ته څه شی معلوم وي چې مخکې جوړ شوی خو بیا هم د بیت الله نه وروسته دی. ځکه قرآن چې کومه بنا ذکر کړې، قرآن وایي چې بیت الله ابراهیم علیه السلام جوړ کړ، او ټول واضح خبره ده چې بیت المقدس سلیمان سلام جوړ کړ. خو ډېر فرق دی. نو ته څنګه دا وایې چې ته ولې بیت الله ته مخکې؟ نو اصل قبله پخوانۍ تاریخي د ابراهیم قبله خو همغه وه، نو ته مامنه دا اعتراض څنګه کوې؟ فرمایي ان اول بیت، یقینا اولنۍ کوټه، وضع للناس چې مقرره شوې وه خلکو ته د عبادت او د مخ اړولو دپاره،
للذي د هغه کوټه د هغه بیت دی ببکته چې په مکه کې ده د مکې مکرمې یو نوم مکه ده او بل نوم یې بکه ده بکه ځکه ورته وایي چې غاړې ورته ټیټېږي لوی لوی زورول خر لاړ شي هلته غاړه ټیټه شي الله مبارکه د برکتونو ډکه وهدى للعالمین او هدایت د عالمونو دپاره ذریعه د هدایت مرکز د هدایت فیها آیات بینات په دې کې څرګندې نښې دي بینات څرګندې آیات نښې یو د هغه څرګندو نښو نه مقام ابراهیم دی چې کومه تیږه باندې ابراهیم علیه السلام ولاړو دیوالونه جګول هغه اوس مالته شته هغې کې د هغه د پښو چاپ هم شته ومن دخله او څوک چې پکې داخل شي کان آمنا دی به په امن کې دغه لفظ علماو رقم تعبیر کړی چې څوک داخل شي په امن کې وي امام صاحب وایي چې څوک د حرم نه بیرون قتل وکړي مړی وکړي بل شی وکړي غلا وکړي بیا وتښتي حرم کې پټ شي نو هلته به په حد شرعي نه جاري کړي بس پټ شو دی خو دا به کېږي چې اوبه به نه ورکول کېږي ډوډۍ به نه ورکول کېږي تر دې پورې چې دی مجبور شي د حرم نه ووځي چې ووته بیا به سزا ورکول کېږي او که د حرم دننه یې څه غلطي و ګناه وکړه نو بیا په اتفاق د علماو باندې هلته به په حد جاري کېږي ځکه ده د حرم بېعزتي وکړه دم د حرم بېعزتي وکړه چې ګناه یې پکې وکړه غلا یې پکې وکړه سړی یې پکې مړ کړه نو ده ته به جزا ورکول کېږي ده د حرم بېعزتي نه یې کړي ګناه یې بیرون چېرته کړي جرم یې بیرون کړي بیا حرم کې پټ شي نو ته خو د حرم بېعزتي نه ده کړې خو هلته پټ شوی نو ده ته به هلته سزا نه ورکول کېږي پولیس به یې نیوی نه شي پولیس به یې نه نیسي او ډوډۍ اوبه به پرې بندوي صحیح دی که که پټه چل کې خوري خو خپل کمال دی خو نور عموما به قانونا به پرې بندېږي تر دې پورې چې دی هغې ځای نه ووځي بیا سزا ورکول او د نورو فقهاو مسلکونه دې نه خلاف هم دي نو ځکه وایي چې څوک پکې داخل شو دی په امن کې امام شافعي وایي چې داخل شو سزا به ورکوي ولې جرم کو حرم چې دی مجرم ته پناه نه ورکوي بیا چې وایي څوک پکې داخل شو په امن کې دی بیا دې څه مطلب شو نو هغه وایي د دې نه مطلب دی چې قحط نه د مصیبتونو نه د بلا نه د جذب او د قحط دې شان نه په امن کې دی خو صحیح مسلک د امام صاحب دی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا او دی الله لره په خلکو باندې حج د بیت الله څوک چې طاقت لري هغې ته د لارې یعنې د لارې خرچه لري د تلوم د راتلوم د یا اس اوښ لري او یا دې زمانه کې د تیارۍ کرایه لري چې دغونه پیسې څوک ولري نو د باندې حج فرض دی تیارۍ کرایه هلته خوراک څښاک تګ راتګ خرچه او چې دی تر څو راځي چې کور کې خرچوي په دې خبره باندې پوه شه که پوه شي نو تبلیغان غونې ونه کړي چې کور کې خرچه نه یو د خدای لار کې ووځي دا صحیح نه دا غلط حج چې فرض دی هم الله پاک وایي چې هغه سړی به ځي چې استطاعت ومن کفر فإن الله غني عن العالمین او چې څوک کفر وکړي نو الله بې پروا دی د عالمونو نه کفر نه مطلب دا دی چې سړی وایي حج چا فرض کړی د فرضیت نه انکار شي نه ځي نو الله د عالمونو نه بې پروا دی